دنیا کې چې څوک سود کوي او سود خوري نو د چا سزا به دغی چې د وینو دریاب کې به پروتي او خټ کېږي با او فرشته چې غاړه راځي په داخله به اولی او واپس به د دریاب نه ستر رسي بعضی سود خورو دا علاج د قبر عذاب او د بعضی سود خورو دا علاج دی چې فرشته به وਹੀ او دی به د جهنم کانی خوري او چې څوک زکات نه ورکړي دا غم دغه علاج دی زکات چې نه ورکړي دا غم دغه د قبر زاده چې دا مال به ول خدای د جهنم په کانو باندې بدل کې او صرف انګار به یو فرشته به وای چې دا خوراو په دې خېټو کې به ولچي آها زکات نه ورکړي چاله ساتي یہ بدبخت سوچو کا اے ظالم سوچو کا چې نه ورکه چاله غټي بچولا بچیری د دې عذاب قبر نخلاصول شي اب بچی به په دې مال مزي کوي او تب دقه سه د دوزخ کانی خوره اور لمبه بدر باندې بلیږي او سود چاله کې بچولا رونولا رونولا بچولا نوسولا خذلا دیل سود کې چې مړشي قسم په خدای په مال بده وی خندا خوندي او مزه کوي لا سونه بټه پي دغه دو درې ورځې غم باسه د خلکو د وجنو کې بیا غم ختم بیا بابا نه دی یاد بیا بیبي نه دی یاد بیا مشر لالا نه دی یاد بیا کاکاجي او ماماجي نه دی یاد دا پاتې شو خبر اخلاص شو کوز سود چاله کې به وینو دریاب کې به ولاړ کوسود چاله کې بیا به په خېټه کې دنا لړمانان پراتی او په خېټه کې دنا به ماران پراتی او ټکونه بدل درکې او کانی بخوري اے سود خورو سونه خطرناک او نن دنیا په سود اخته لوی لوی خلق په سودونه اخته دي قسم دې حجونه او عمرې کوي او سودونه کوي یو حج نه قبليږي او نه دې مس قبليږي ان دې روزه قبليږي ظالم سود کې رسول الله مبارک فرمایي زرزا نظر تنوي درهم الربا اشد من 36 زنیتن شپږ دیر زناکارې چیو کې دومره په الله نه خپکیږي لکه د سود په 1 روپے چې څومره الله خپکیږي د شپږو دیر شو زناکارو نه سزا دی او رسول الله مبارک فرمایي وی سود او یا چند ګنا دا او یا چندا وی پټولو کې راکوټه دادا چې سړی د خپل موت مور سره بدفعلیو کې داسې مثال دی چې ته سود پیسې خوره داسې مثال دی لکه او یا زل چې بنده د خپل مور سره بدعملی خلک ان خطر نن په سود ګناه حرام د سود خور په قبر د پاسه میګي نه ګرځي یریږي ته منډه ته وای او ما ته وسم یو قبر معلوم دی بابا جی ما ته خولیو يرمون چاته نه خای نامناسبه کې دې شي بعضی مرګرو ته معلومي چې دا قبر نه دی خور راولو د میګو په سوره دی واچول میګي په غنټه کې تختی دا دوري نو مال دا څه خلک شته سود خو تبعی دا نن دنیا لګیا او یوازې دا سود نه لري چې دا پیسې ولا ورکه ها دا شل در مې درکړو مال او 15 زر راکې دا 1 لک مې درکړو مال به 1.5 لک راکې او چې ټیم پوره شي درې نه کې اوس په 2 لک راکې او چې ټیم پوره شي درې نه کې اوس په 2.5 لک راکې دا خو دې سود نور خلک کې کم سودونه کوي ها موټر ولا ورکی غریب ته ضرورت ته قرضه ده وی ها دا موټر دل در کوم پسو پلاس تکا په قرضو د شپږو میاشتو په قرضو مې دل درکو د کال په قرضو مې دل په لسته روپے درکو او ډېر خدا بیا وته اوسې په ما پاته لکرا خرڅ کا نقد ولاته لک روپے ورکي اومغه موټر ته واپس والی پاته لک روپے باندې ته واخلي 2 لک پاتې شو غریب ته خو فایده شو کنه اته لک وته ملو شي ولې هغه قرضداري په کار به راشي او 2 لک روپے په مفتو کې ور وړې دي شپږ میاشتې پس به 2 زیاتې دا خو ما سه مثال درکو ورچې خلک د موټرو کاروبار کوي د 15 لک روپو موټر په 5 لک خرڅ د
د 3 میاشتو د 2 میاشتو په نیټه په خرڅ کی په 6 لک روپے د 15 لک موټر او بیا وته وي سه خرڅه کنه په مې واپس را خرڅ کا او په نقدو په 15 لسه په نقدو وای 15 لسه غلا ورکی اپی لګی او بیا چې 2 میاشتې پوره شي نو هغه سود 15 لک سود شو کړ بعض داسې ځان له خيار جوړ کړي چې بارګین کې بناستی مرګري به شریکوال وي یو به په خرڅ کې بل به ته وای یو به په خرڅي او شریکوال دي او بل به ته والی راشه لکوي ها دا خپل ولو بوته کې مړه ظلم کې یو غریب دی او هغه تر پیسو ضرورت ته قرض ولا ورکا او که په قرضو پیریږي چرانه خوري وته ورور لګا غاټا لګا خورا نن سبا ډېر خلک د خواهشات پر لګیا دي پر دې قرضونه پدان بارکی او بیان ورکي ضرورت ولنه خلق ته پته ک بوجه وړول چانه پیسې غواړي څوک درکې منه کوي درنه نه یو ډبګي غړول چانه قرض غوښتل نو خیراتی به مدل څوک درکې ک بچو جامول چانه قرض غوښته نو خیراتی به مدل څوک واخلي او چې دا 15 لک قرض راکو لسته قرض راکو شل لک قرض را دا خواهشات لغوال او به نشي پورا کولې ور کولې نشي یو نه لستک قرض بل نه لستک بل نه 15 لک بل نه لستک بل نه یو د یو نه خبر بل نه کروڑ 2 کروڑ روپے والی پاغي لګیای سودونه کې او خلک غرق ہوتا با خدای ته وګورئ زما واسطه سو کموري ما برباد وې ځان لا خیره د دنیا د لګ عيش د پاره او د خوشاله د پاره او د خځه او د بچو د خوشاله د پاره بل خیرت م خرابوي د قبر عذاب ډېر خطرناک دی نه ته تختیدي شي او نه د لسوک مدد لراتلی شي نو سود خطرناک شی دی توبه او باسه توبه باندې سود دی خلک باندونه ساتي بالکل سود دی جواری سود دی د سود یو قسم دی خلک یې کوي لاټري سود دی خلک یې کوي یو قسم سود دی دا ټول ګناه ده او ناروا دي او حرام موټر سایکل سره خلک دا چل کوي ورشل توالي موټر سایکل پسو دی دا جی 5000 روپے ما سره پیسې نشتا قرض بدل درکم پکشتونو بدل درکم ٹھیک ده قرض سو شي ګران ورکی خیر پکشتونو سو ګران ورکی خیر دی خو بیا ته واپس وای یہ ته بل شریکوال والی پناغدو ها دا ظلم دی هم ظالم دے ظلم کوي سودی کاروبار والے کې سود اور کون کې اغشتون کې د سود په 2 کسو مینس کې دلال لیکون کې چې سوق د سود شام درته لیکي گوا چې سوق گوي کوي دا ټول رسول الله مبارک فرمایي په ګناه کې برابر لګیا دي خلک سودونه کوي